سوړ ژمی د افغانانو پر وړاندې بله ننګونه. په افغانستان کې د ژمي سوړ موسم په رارسېدو سره خلک د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره د سونتوکو پیرلو په لټه کې دي، خو د دوی په خبره د سونتوکو بیې د پام وړ لوړې شوي او دوی نشي کولی د پخوا په اندازه سونتوکي وپیري. راغلی یم چې سونتوکي واخلم. ژمی دی، هوا سړه ده، سونتوکي ډېر قیمته شوي هم دي. د خپل وس او توان مطابق نیم خروار اخیستلی شم، نورې وس نه لرم چې ډېر واخلم. تاسې باور وکړئ دا د ژمی راغی، که د سوځېدو لپاره هیڅ هم په کور کې لرم. راغلم چې لږ سونتوکي واخلم، خو باور وکړئ چې قیمتونه یې دومره لوړ شوي چې هیڅ مې ورته وس نه رسیږي. کابل ښاریان وایي د سونتوکو بیې د پخوا په پرتله لوړې شوي او په خبره یې ناوړه اقتصادي وضعیت دې ته اړ کړي چې د پخوا په پرتله کم توکي وپیري. دوی دغه راز له حکومت غوښتنه کوي چې د ژمي سوړ موسم په رارسېدو سره د خوراکي توکو ترڅنګ د سونتوکو بیې هم کنټرول کړي. خدا درې شپې ګرځو وروره پوس ولې چپروشي په چپروشي وروره قیمت دې تر وړو دا ډېر ګران دي، تر خوراکي موادو دا ګران دي. کومه یې وزاړو، لرګي یې وزاړو، خوراکي مواد یې وزاړو، بیکاري یې وزاړو وروره، نور روزګار وزاړو، چې شي وکړو په دې ملکیت. خو همدغه له دولته چې موږ دغه تقاضا لرو که چیرې یو کار یو بل کومه زندګي راته جوړوي خو ډېره ښه بهتره به وي، او که نه جوړېږي پوس ولې نو اتیبه مو د الله مو د ناروا واوري. د ډبرو سکاره په شاوخوا 16,000 افغانۍ دي، خروار یې په شاوخوا 9,000 افغانۍ چې د تیر کال په پرتله 2 چنده شوي. د خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو هیڅ توان یې نه لري چې ویې پیري. خلک له ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، نو دولت دې باید په دغه سخت وضعیت کې د خلکو لاسنیوی وکړي. په ورته مهال د سونتوکو هټیوال د دغه توکو د لوړېدو اصلي علت له هیواده په لویه پیمانه بهر ته د ډبرو سکرو صادرات، د تیلو د بیې لوړوالی او پر ډبرو سکرو د دولت له لوري د مالیې زیاتوالی بولي. د دوی په وینا که دولت د تیلو بیې کنټرول او په دوی مالیه راکمه کړي، د سونتوکو په بیو کې به د پام وړ کموالی راشي. زموږ کارونه د تیر کال په پرتله بیخي کم شوي. د یو ټن ډبرو سکرو بیې د تیر کال په پرتله 6,000 افغانۍ ډېرې شوي. تیر کال به په یو ټن 2,500 افغانۍ کرایه راتله، سږ کال 6,000 راځي ولې چې تیل قیمته دي. تیر کال دولت 2,500 مالیه اخیسته، سږ کال 3,500 مالیه اخلي. تیر کال 10,500 یو ټن د ډبرو سکاره، سږ کال 14,000 دي. حکومت دې د تیلو بیې او مالیه کمه کړي، نو سونتوکي خپله ورسره ارزانه کیږي. والا سږ کال خو دې قیمتونه د لرګو ښه دي او د زغالو د پروسه کال پرتله باندې جګ سوي دي، ځکه چې زغال ډېر په ډېره کچه پاکستان ته لاړل، قیمتونه په ده باندې لوړ سوي دي. تیر کال یو ټن زغال په 8,000 یا 9,000 افغانۍ او سږ کال 15,000 او 14,000 ته رسېدلي. خو افغان چارواکي بیا وایي د خلکو ستونزو ته د رسېدو په موخه یو کمیسیون جوړ کړی او ډېر ژر به په کابل ښار کې په کمه بیه د زرګونه ټنه ډبرو سکرو د ویش لړۍ پیل کړي. طوری که همشهری عزیز ما در جریان هستند، یک کمیسیون ویژه که در اصل لکه څرنګه چې خلک په جریان کې دي، د ژمي پر رسېدو د خلکو مشکلاتو ته په کتو د رئیس الوزرا د یو ځانګړي فرمان پر اساس چې مشر ملا برادر کوي، یو کمیسیون جوړ شوی چې له مخې به یې کابل ښار ته 400,000 ټنه د ډبرو سکاره راوړي او دلته به یې خلکو ته په یو ځانګړي تخفیف او ارزانه بیه ورکړي چې د یو ټن ډبرو سکرو بیه به 9,000 افغانۍ وي. دا پروسه تقریبا نهایي شوې ده. په هره ناحیه کې ورته د ښاروالۍ له لوري ځایونه ټاکل شوي دي. خلک کولی شي چې هلته لاړ شي او د ډبرو سکاره واخلي. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د ژمي په رارسېدو او درنو اورښتونو له کبله خلک اړ دي چې د خپلو کورونو د ګرمېدو په موخه په زیاته اندازه د سونتوکي وپیري.